دا د کابل ښار په یوه څنډه کې ښوونیز مرکز دی چې پکې ګڼ شمېر نجونې او هلکان د ژورنالیزم په برخه کې پر لنډمهاله زده کړو بوخت دي. د دغه مرکز مسؤلان وایي چې دلته نږدې 25 هلکانو او نجونو ته د 6 میاشتو په موده کې د ژورنالیزم د اساساتو، مرکې، خبر، راپورلیکنې او نورو برخو کې روزنه ورکول کیږي. ما 3 الی 4 دوره میشه که ما فراغت داشتیم از طبقه اوناس ذکور. دورای آنلاین هم بوده، حضوری هم بوده، از ولایت‌های ایران، مزار، خارج از کشور که کشور ایران، ترکیه هم ما محصل داشتیم که فارغ شدن و فعلا هم ما صنفای ژورنالیسم داریم از ولایت کابل، هرات، مزار به طور آنلاین و حضوری. اوس مهال دلته زیاتره هغه نجونې پر زده کړو بوختې دي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو له تړل کېدو وروسته په کور شوي. دوی خوښې بریښي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د غراض پوهنتونونه هم پرانیزي. محدودیت‌های زمانی و مکانی فعلا در همین شرایطی که ما قرار داریم، یعنی میفهمیم که شرایط سخت است، بر ما شرایط مکانی و زمانیش هست. ما باید تلاش کنیم و به خواسته های خود، به آرمان های خود برسیم. پیام به دولتی است که اصلا باید برای دخترها پانتونا باشه و دیگه کدام ممانعت وجود نداشته باشه. دغه زده کوونکي د ښوونیز مرکز د زده کړو دوام او علمي تندې خړوبولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی د هغه ورځې په هیله دي چې ښوونځي او پوهنتونونه د هلکانو په څیر د نجونو پر مخ هم پرانیستل شي. میخوایم از دولت که لطفاً درب مکاتب و پانتونا را برای دختران باز کنیم. از جوانان میخوایم که هیچ وقتی در زندگی خود شکست نخورن، همیشه کوشش کنن که پیروز شوند. پیروزی به معنای رد کردن و پشت سر گذاشتن شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. له زرو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي، خو لا هم د پرانیستې څرکې نه لیدل کېږي. بلخوا حکومتي چارواکو په ټینګار سره ویلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره پر یوې طرحې کار روان دی، خو دا چې کله به طرحه وروستۍ او پر اساس به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.